سلامونه دوستانو راځئ چې په الماني ژبه باندې دوې جملې جوړې کړو. دوه جملې زه جوړوم، یوه جمله به تاسو جوړوئ. کله چې زه ووایم موږ به تاسو وایي زه مکتب ته ځم، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي ich gehe zur Schule. ich gehe zur Schule. او کله چې موږ وایو زه به ښوونځي ته ځم، بعض جمله چې وه دا په اوسنۍ زمانه کې وه، او دغه جمله په روانه زمانه کې یا آینده کې به ځم، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich werde zur Schule gehen. ich werde zur Schule gehen. او دوستانو کله چې موږ وایو زه سکول ته تللی وم، یعنې مکتب ته تللی وم، دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو ولیکئ کمنټونه کې.